بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. زه امیر ظهیر نن تاسو ته په دې مرکه کې مخاطب یم او مرکه هارون باچا سره ده چې په خپل میدان کې په خپل فیلډ کې تر اخري حد پورې رسېدلی دی. نو د پښتنو په دې وطن کې چې زمونږ کوم کلچر دی هغې کې دا مین دي چې دی د اکثر په وړوکوالي کې د خپل ماماګان خپلو وړو ته آیډل کوي او رول ماډل ورته کوي. په نیمه خبره باندې اکثر که تاسو لیدلي نو اکثر مین دی ترونه نور نه یادوي، خو ماماګان ډېر یادوي چې بس ماما دې داسې او ماما دې داسې کیدي چې هغه ماما دومره څه نه وي خو هغوی تر پاره یې رول ماډل کوي. نو زه هم په وړوکوالي کې ماما ته به خپل مور چې کوم دی نه د خپل ماماګان داسې آیډل کوله او ویې به یې راته چې ستا ماما داسې او ماما داسې. خو چې کله زه لوی شوم نو اوس هغه چې زما کوم ماما و او ما ته مور چې کوم دی نو رول ماډل کو او آیډل کو نو هغه د ډیورنډ لاین نه آر پار په دې ټول پښتون وطن کې او په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې پښتانه دي د هغې ټولو دپاره آیډل دی او رول ماډل دی. نو دا زما دپاره د ویاړ خبره ده او نن خپل ماما سره هارون باچا سره په دې مرکه کې یو. نو څه داسې پښتون به جوړې کړي دي چې هغه مخکې دوره چاندي کړي نه د دوی نه هغه شان پښتونې به کوو. سلامونه محمدجي. سلامونه امیرجانه، ډېره مننه. پښتنې به ګرانې نه کښېنو. نو زه خو ستا د یوټیوب چینل کتونکو ته ووایم چې امیر خو ډېر تکړه زما خوری دی او زه په دې خبره خوشحالېږم. زه ستا د یوټیوب چینل ګورم په داسې مختلفو تاریخي، علمي او ټولنیزو مسایلو ته کوشش کوي چې دا ستا د چینل کتونکي د هغوی سر خلاص شي، پوه شي پې که نه. نو دې ته زه خوشحالېږم، دا ډېر ښه کار دی او بس زه درته دغه یم خوشحاله یم او زما په خیال چې دا د ستا د چینل کتونکي به هم دغه وي خوشحاله وي دې ستا د کارونو ته. نو بس چا خبره چې ګوډ لک. مننه جي. اول خو محمدجي ډومبی کوېسچن دا دی چې لکه تاسو د وړوکوالي نه د موسیقۍ دا شوق خو یا داسې څه پیښه راله یا څه لکه داسې څه و چې تاسو یې د موسیقۍ طرف ته چې کوم دی نو هغه انسپایریشنل څه داسې و چې موټیویټ یې کړی یا دې ته رالی؟ نو زه خو د وړوکوالي نه په سکول کې دا خو په ټولو مرکو کې مې ویلي دي که نه چې سکول کې به مې دغه هغه څیزونه چې تعلق یې مرۍ سره یې، ستوني سره یې، نعتونه، کیرتونه، ترانې او ډرامې، دا ایکسټرا کریکولر چې کوم غیر نصابي سرګرمۍ دي که نه په هغې کې به مې ګډون کاوه. د کور نه به هم زه تشویق کېدم چې دې څیزونو کې برخه اخله. او بیا سکول شو، بیا کالج ته زه ایډورډز کالج ته لاړم پېښور ته. هلته مې 4 کاله وکړل، ګریجویشن مې هلته نه. نو هلته بیا ما ته داسې وه چې دا موقع په لاس راغله چې هلته یو میوزیک کلب و، هغې کې باجه وه، تبله وه. نو بیا په هغې کې ما زده کړه کوله، ناست په ځان سره مې لګیا، کله مې تبله غږوله، کله مې باجه غږوله، هارمونیم. بیا زمونږ په کالج کې به دغه و، دا مختلف فنکشنز و، هغې کې مې سندرې ویلې. نو هغه زما ملګرو چې زما کوم دغه و د سبق ملګري و، هغوی زما استادان و، هغوی به زه ډاډ بیا راکوه چې دا خو ستا ښه اواز دی. بیا په اخري کال کې زمونږ یو ډېر محترم استاد خدای دې وبخښي، ضیاء القمر صاحب، هغه بیا ډرامه آرټسټ و، د پښتو د اردو ډرامو ډېر نومیالی هنرمند و. نو هغه راباندې زورور شو، یاره زه خو تا خامخا ټي وي ته بوځم که نه، پېښور ټي وي ته. ما به ورته ویل چې سرجیز دا خو ډېره ګرانه خبره ده، زه خو حتی هغه تپوس قدر نشم کولی کور کې، ځکه چې زمونږ کورنۍ تاته معلومه ده چې یو مذهبي او سیاسي دغه لري. او پښتنو کې دا زه د اوس نه تقریبا د 13 کالو مخکې خبره ده. نو هغه وخت خو لا هم اوس خو یو څه حالت ښه شوي دي، هغه وخت بیا هم ما سره یو ویرې ترهې وې. خو هغه زما د ویرې ترهو برعکس، ما خپل رور ته خبره وکړه، مشر رور ته، ماما ته مې وکړه، هغوی بیا زما پلار دی خدای وبخښي هغه سره یې خبره وکړه. نو زه چون د پلار کشر اولاد وم نو هغه مینوم را باندې و. زما بیا د سبق اکیډمیک اړخ هم زما سم و، چېرته داسې نه وشوي چې زه پاتې راغلی یم، فیل شوی یم په اصطلاح. نو هغه رانه خوشحاله و. نو بس وی چې بس دا خو دی ماشوم دی، شوق یې دی، هلک دی، بس که ځي نو لاړ دې شي. نو هغه زما دپاره ډېره جالبه خبره وه که نه چې ما ته دومره په اسانه اجازت میلاو شو. نو بس بیا هغه و چې ټي وي ته لاړو په 1993 94 او بس یو سلسله شروع شو. نو ښه محمدجي، دا تاسو چې اوس دغه ټایم کې څه ټایم ټي وي ته په ډومبي ځل لړئ، یو هغه زمانه کې به په ټي وي ټول خلکو کاته
نو تاسو لا د کالج نه یونیورسيټي ته نه ویتلی او په ټوله پښتونخوا کې تاسو نوم خور شو نو دا دومره په ینګ ایج کې د 20 کالو 22 کالو الک ته چې دوره زیات شهرت ملو شي نه هغه ټیم مینیج کول خو ډیر ګران دا تاسو څنګه مینیج کوو نو بس وته خوشاله وم زه به کله کله داسې په فلاینګ کوچ کې یا په بس کې چې به ختم نو خلکو وو پیژندم چې دا خو فلانې دی خو په ټي وي مونږ لیدلې دی هغه خو د میوزیک یو پروګرام په هفته کې کنه نو هغه ته خلک په تمه همو او زه په کله کله ښکارا شوم نو بیا به زیات د خلکو پیژندم نو بس خو هغه زما د پر ما ته ویلا هم ډاډ را بخه او زه به خوشاله دم کې او خالي ماما جی دا لایو کنسرټ یا د ټي وي لپاره کار کول یا د ریډیو لپاره یا نور چې دا اوس یوټیوب چینل لپاره داسې تاسو وګورئ کوم یو سیس وخت چې تاسو دا غي لپاره چې کوم د کله میوزیک کوي یا هغه کیسټ چې به ریکارډ کې دي او نو کیسټ چې به ریکارډ کې دي دا خپل یو اندازو ټول ټیم براغه ټول میوزیشنز براغه په یو کمره کې مونږ کې راستول بره اصلي وشوي بیا ریکارډینګ کې دوه هغه لږ چاودونو کنه ګران کارو اوس خو دا ټیکنالوژي چې راغلی دا کمپیوټر دی نو ډیجیټل کیسې راغلي دي نو اوس هغه ریکارډینګ د سندري آسان شوی دی او ځینې خلک خدا هم وایي چې سندرغاړي ځکه ډیر هم شو چې کار آسان شو کنه نو اوس زه هم دا فکر کوم چې خای هغه مره هنرمندان خواري نه کوي کنه ځکه چې هغه ته پته راځي چې سټوډیو ته لاړ شم اواز مې او څه کمزوري هم نو زه د کمپیوټر په زور به را جوړ کو کنه خو هغه چې خبره چې پته بیا په لایو کې لګي چې ته په میدان کې نه په سټیج کې نه او ته بیا سندره وایي په سر کې وایي کنه نو زما په خپل خو خوخیږي داسې چې ملګری ډیره غنه غونه خونی هغه غټو کنسرټونو کې بیا هم ډیر شور جوړ شي خدا سي یو کوټه کې ملګری ناشتي او په شعر او موسیقي په خلک درته ناست وي نو چې تا غي ته سندره وای خو ته خپلم خوند اخلي او غي تم زیات د خوند ورکوي صحیح شو بل ماماجي تاسو بیا 2008 کې مسافر شوي کنه نو دا مسافرای سره خو تاسو مونږ ته مخامخ کاری چې تاسو موسیقي سره خپل رشتہ برقرار ساتلی ده خو ګرانه به وګانا موسیقي سره حالت کې رشتہ برقرار ساتل خو ګرانه و او نو په بهر خو ګرانه و زه خو ولړم امریکا ته التم س کنسرټونو موکل ځای وخت په وخت او ځای په ځای خو دا و چې الته د سازندګانو د ساز غونکو د میوزیشنز یو څه د غي ستونزې کنه هغه شان ساز مونږ ته نه ملاويږي څنګه چې په پیښور کې سره مونږ بلدو یا دلته هم داسې ملګری درلودل کسان چې مونږ په یو بل سره پویو کنه نو هغه سه خو نو ته یو کست یو ځای راغواړه بل ځای راغواړه هغه بیا هغه شان خون نه کوي خو زما په کوشش دا و چې بیا هم پښتانه چرته یي چې راغون شي او دغه هنر خبره وشي زه خپل سندره ورسوم خپل یو نوې کمپوز ته ورسوم هغه کول بیا زه په اروپا ته راغلم د تیر ته نه کاله مې په یورپ کې وشو نو ولته هم وخت په وخت چې کوم گاون کې هوادونه دي چرته چې پښتانه دي نو هغه ما دعوت کی کله کله داسې هغه بیا ټولنې لري خپل ادبي او کلتوري ټولنې نو الته لاړ شمه په دغه باندې خپل پښتنو افغانانو سره ملاقاتونه هم وشي او کنسرټونه هم وشي نو خبرال ستا خبره چې هغه شان په بهر کې هغه موسیقي چې ستا په هغه تند ماته شي کنه هغه څنګه چې بدل تمنګ کول نو هغه سه یو مشکل وی نه کیږي او ټیک ته اوس چې دا کوم سندرغاړي دی او موسیقار دی او کار روان دی تر اوسه تر دې دمه چې کوم شوی دی او اوس روان دی چې تاسو دې د نظر کوی نه تاسو د مطمئنه یی چې دا کار ټیک روان دی کنه ډیره خده او زه خو ما چې دلته زمونږ د وطن د حالاتو ته چې ګورو نو کله کله خو ډیر دغه شي سړی په تخفشي کنه نام نه دی جنگونه دی او بیا د ملکی حالت هم د ډیر ټیکاو نه دی اقتصاد د خلکو ډیر خراب شوی دی او په دې کې بیا هم ځنې زمونږ ځوانان ځلمی تکړه هنرمندان چې غي شعوري هڅه کوي چې یو څه کوالټي کار وکړي او ښه شعر مخته راوړي ښه موسیقي کې ریکارډ کړي نو دا غي کارونه د ستاینه ور دي او موږ ته خوشاله یو زه خو هیله مند یم چې څنګه چې وخت تیریږي نو دا زموږ موسیقي به نورم خشي او چې اوس دی فیلډ ته سوکراتل غواړي نو تاسو لنډو ټکو کې واغې ته وسو وای انسټرکشنز ورکوي چې داسې کار کول پکار دي څنګه ورته وای نو امرجان مهنت ضروری دی کنه داسې نه چې لنډ لارې سړی ولټي شارټ کټس پسې لاړ شي اوس خو ما چې څنګه وویل چې دا کمپیوټر دی او ټیکنالوژي د نو سندره ویلې اسانه کړې دي خو سندرغاړي یا هنرمند به
هغه صوفي چې هغه خواریو کی کنه یو استاد سره کینی زده کړیو کی په خپل आवाज باندې دا خپل مشکونه دي خپل غدي سبقونه دي چې غیات کی بیا په مهنت کی او आवाज جوړ کی او هغه نه پس بیا لاړ شي او خشیر وای خو موسیقي ورته جوړ کی هغه موسیقي چې د ولسم خوخیږي او د هغه خلک چې غي سنجیده موسیقي اوریدل غواړي یا خشیر اوریدل غواړي چې غي ته پکې هم یو څه اپیلینګ وی کنه نو خدا سيزونه وخت خلیدا داسې پاسانه او په لند مده کې نه کی خره د مسافرای تاسو را ژوند په دوه ویسو کې تقسیم کړی دی یو نه مسافرای نه مخکې ژوند دی یو نه مسافرای نه بعد ژوند دی نو چې تاسو د ټول خپل ژوند ته ګورئ نه هغه مسافرای نه مخکې خو ګر مسافرای دا خدي مسافرای نه مخکې مخ کله نه چې زه به دا وخت نه حساب وکم چې دا ستا خبره چې کله زه نه خلکو پیژندم کنه د یو سندرغاړي په توګه نو ماته په خپل کلی کور کې په چم مالت کې په سیمه کې په خور کې ثوابای کې شاوخوا کې ډېر مینه ملاو شو کنه او بیا زه مجبورن بهر پاتې شوم دلته حالات داسې دغه نو مناسب نو په بهر بیا زما دا خوشبختی چې په دغه 2010 کال کې د مشال رادیو جوړ شو پرانستل شو نو سم له هغه وخت راځي د سره ذکر کوم ول په امریکا کې ما اوس په خپل مرکزی دفتر پراګ کې په چک ریپبلیک کې نو زما ځان ډیر هغه زما نیکمرغي او خوشبختی چې که زه مسافر وما یا یما خو د دې رادیو لاره زما خپل هیوادوالو سره خپل پښتنو افغانانو سره غرښتا غاړي کې پرې نشو کنه زه بیا هم هر ورځ نه ساته زموږ خبرونه په رادیو باندې موسیقي سره تړلې خبرونه هم کوم اول ته خو زه د یو خبريال یو جرنالست په توګه کار کوم نو په دغه سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو رپورټس موږ جوړو خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو او د خپل رادیو د خپل ویب پاڼې د مشال رادیو د فیسبوک او ټوئیټر لاره بیا هم خپل پښتنو ځان لري قسم په فزیکل او جسمانی بدني توګه خلره ما خو هغه یو رښتوم چې دا غزما په خیال چې برقرار ده نو دا په دې زه خوشاله یم ډیر ټیک شو خپل تاسو ته مشال ریډیو د خبريال خبرو کړه نو تاسو چې دې سره دا دوره لس کاره د خبريال په تور باندې کار وکړو نه دا تجربه څنګه و ډیره خدمه خو پکې نوې سيزونه زده کړل او خبريالي خو دا خو مسافرای ما را ترغاړې کړل کنه نو هغه ډیر خو میدان دی کې څوک غواړي چې خکارو کی خو وسی کلاو پراخه میدان دی ډیر خکار کې دی شي او زموږ خو بیا دا چې موږ ډیر بے پرې او ډیر ابجیکټیو زموږ ریپورټینګ دی او نیوز دی او انالیسس دی کنه نو دا خپل معیار دی ته باید هغه باندې ځان پوهه کی او بیا هغه سکارو کی نو بیا غزای نیسی او دا تاسو په یو بل خبره وکړه چې د خلکو تاسو له میله درکړه چې تر اوسه پورې تاسو د خلکو څومره میله درکړې ده تاسو ته مطمئنه یې زه خو ډیر شکرګزار یم د خپل رب او زما د خپل کام د خلکو قسم زه دا نه ګڼم چې ما کوم ډیره توره کړې ده چې د دومره مینه ماته خلک راکوي په ما مېندي نو ما سره خو دا غیز الفاظم بل کم ځای نه ګورم چې شکریا ادا کوم خو بس زبا دای چې بس خپل هغه زما چې کوم وسته سمره مې توان دې سمره استعداد دې هغه په کار راولم او تر سوچ مې دا आवाज کار کوي یا بدن مې روغ دی نو بس دغه د هنر لاره به د خپل خلکو خدمت کوم نو دا په تاسو باندې خدای پاک ډیر نعمتونه دي که کورنۍ دا که سبق دی کو ارسر سړي بل لاس بغوام خو بیا هم چې تاسو خپل وروسته ژوند ته ګورئ نو تاسو ژوند کې څه ریګریټس شته چې باندې وایي چې یاره دې ځای ټیم کې دا کار نه وشوی یا دا شوی و یاره نه ما په خیال داسې کومه خبره بني چې زه به یا پښیماني راوړم او یا به د څه زیات څه ارمان وکړم که نه څه چې دي بس ډېر شکر دی الله کرم خپل دا اکثر چې خپل فیلډ کې کوم خلک لکه یا موسیقار یا دی بیا داسې وایي چې زه داسې څه غواړم چې داسې څه وکړم د ستاسو داسې څه پروګرام شته په فیوچر کې چې یا د موسیقۍ لپاره یا څه بل داسې موسیقۍ سره څه کنډینیو مو داسې ستاسو څه پروګرام او څه فیوچر پلان داسې څه شته نو داسې خو مې شته دي ظاهره زه خو غواړم چې ښه کار وکړم که نه څومره موږ چې خبره وکړه چې څومره زما نه خلک تمه لري یا ما سره مینه کوي نو د هغې جواب هم زه د یو ښه کار په کولو به کوشش کوم چې ورکم نو هڅه مې ده چې بس هنر کې داسې څه شیان وکړم څه مې ذهن کې شته هم خو لا ډېر دغه نه دي میچور شوي نه دي
ځینې کلامونه دي ځینې موسیقي دي چې زه غواړم چې یو جدا یو مختلف فرهنګ د دې سیمې خلکو ته د موسیقي له لارې هم ورکړم او هغوی به په دې هیله چې خوند ترې واخلي بیا. او تاسو څه غواړئ چې مسافري تر څومره وخته پورې وکړئ؟ زر دې ځان خلاصوي که نه؟ نو مسافري خو بس اوس را تر غاړې ده. ګورو زما خو بچي ملته لوی شو سبقونه وایي نو ګورو چې هغوی د سبقونه یو خاص دغه ته ورسي هغوی لږ په خپلو خپو ودرېږي. نو مسافري خو به ټول عمر هم نه کوو اخر به راځو به خدای به دا وطن را جوړ کړي حالات به ښه شي نو دا هم خپل وطن دی خپله مور مو ده د دې غېږې ته به راځو. نو تاسو خو لکه ډېر زیات لوی کار کړی دی یو لایف لانګ سټرګل دی تر اوسه پورې نو دا اکثر بیا چې کوم دی نو دا هم یو ډېره ښه خبره ده چې خلک په خپل بایوګرافي ولیکي. آیا تاسو داسې اراده شته چې لیکلو؟ بس هغې ته که وخت راته میلاو شو خو هغه به هم وکړم. ما سره خو خاطرې شته دي دغه د هنر په میدان کې د او ژوند کې هم ډېر سره راغلي دي داسې مسافرۍ کې چې څه زما ولیدل که نه نو هغه سړی یو کتابي شکل خو ورکولی شي نو وبه ګورم که وخت میلاو شو او په دغه وتوانېدم نو یو ښه کار خو به وي چې ویې کړمه. ښه دي. نو بس اخره کې که تاسو اوس چې دا کوم پښتانه دي ټوټل اوورال یا ځوانانو نو بس که دوی ته څه ځوانانو ته خو زه خوشحالېږم. زه خو ګورم دا په ریډیو کې چې موږ خپرونې کوو یا زه دا یو ژوندی خپرونه هم زما وي د هنرمندان ملګري راغواړم یا نور زموږ هلته ملګري دي په تعلیمي یو برخه کې کار کوي که نه ځوانان راغواړي چې کوم فعالان دي. اوس خو دا سوشل میډیا هم ډېره پښتنو کې هم عام شو خلک یې کاروي. په دې موضوعاتو موږ خپرونې کوو او کوشش کوو چې دا کارونه په ښه طریقه د ځوانان وکړي. نو هغوی ته خو ډېره هیلهمندي لرو چې ځوانان دي تکړه دي تعلیمونه به وکړي که نه نوې د ژوند چې کومې لارې چارې دي میډیا ده د هر څه به په دې به د دوی پوه راشي او بیا به دوی د ځان لپاره د ټولنې د ګټې لپاره دا وکاروي. نو زه خو ورته خوشحاله یم چې حالت به که خیر و خدای به وکړي چې ښه به شي. او په ټوله کې زما پیغام دا دی چې بس زموږ دا سیمه موږ ته خو د هغه ځای نه چې ورته ګورو ریپورټینګ چې موږ کوم کوو نو هغې کې د خیر خبر ډېر کم وي او بندوي روان دی ملک او داسې د باندې نه چې ورته موږ ګورو نو سړی ویرېږي چې دا څه روان دي. خو هغه ناهیلي هم نه ده پکار نا امیدي هم نه ده پکار. نو زمونږ د ټولنې هر وګړی چې هغه بس په دې څیزونو ځان پوه کړي چې دا موږ سره څه کېږي ولې کېږي که نه د دې مشکلاتو نه موږ د راوتو هغه لارې څه دي او په دې سیمه دې امن وي دا ناامنۍ جنګونه تربګنۍ دا دې نه وي. ځینې بیا زموږ د خپلې ټولنې هغه ناخوالۍ هم دي بدې خبرې دي چې هغه هم موږ باید خلکو ته په ګوته کړو او هغوی د هغې نه هم ځان که وساتلی شو نو موږ به هم بیا داسې شو چې لکه موږ دا بهر کې چې زه ګرځم بهر دنیا ډیره دغه ده په امن کې دا پرمخ تللې ده که نه هر څه جوړ دي د ژوند نظام جوړ دی قانون شته په هغې عملداري شته او دلته وطن ته چې موږ راشو نو دلته لا ډېر کار پاتې دی که نه خو بس یو امید شته چې څنګه پوهه ډېرېږي او عامېږي نو هغومره به زموږ دا مشکلات په وطن کې دغه شي که خیر و کم به شي. نو بس په دې هیله چې دا وطن جوړ شي خلک خوشحاله او سوکاله ژوند وکړي. ملګرو د باچاجي دې خبرې سره چې پښتون وطن کې د خدای امن راولي او موږ د علم د شعور په لاره باندې تګ وکړو ستاسو اجازه غواړو بله ویډیو کې به بل موضوع سره راځو. ډېره مننه.